بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصلاة کتاب د بیان د لمانځه کې تدیزه پورې خبره د چاوه تدیزه پورې خبره د طهارت او طهارت یو شرط د لپاره د چا د شروط د لمانځه. اول د دینه مخکې اول د لمانځه تعریف کول من شاته ویل کی الصلاة په لغت کې دعا ته ویل شي. قرآن کریم کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان صلاتک سکن لهم ستا دغه دعا کول د دې پر آرام دی وصلی علیهم دایتم دی. نو صلات په لغت کې څه ته ویل کی دعا ته ویل شي او په اصطلاح کې صلات څه ته ویل شي اقوال و افعال مفتتحه. دا هغه اقوال او فعلونه دي چې شروع کیږي بچا سره په تکبیر تحریمی سره. هغه تکبیر چې د هغې نه وروسته په لمونځ کوونکي باندې څه وي خبرې کول خوراک کول دا باندې حرامیږي نو دې ته تکبیر تحریمه ویلی شي چې په هغې سره شروع کیږي او په سلام ګرځولو سره څه کیږي خلاصیږي او ختمیږي دې ته لمونځ ویلی شي. بیا شرایط د پاره د لمانځه د پاره شرایط دلته دوه فرایض دي. یو قسم فرایض هغه دي چې په داخل د لمانځه کې دي، یو قسم هغه فرایض دي چې خارج د لمانځه نه دي. دې ته بیا په عربی کې څه ویلی شي شروط او ارکان. یو شروط دي بل ارکان دي. شروط هغه فرایض ته ویلی شي چې خارج دي شي نه وي، یعنی لمونځ دپاره بعضې شرایط بعضې فرضونه دي چې د لمانځه نه بیرون دي هغې ته څه ویلی شي هغې ته شروط ویلی شي. او یو په داخل د لمانځه کې بعضې فرایض دي نو هغې ته بیا ارکان ویلی شي. نو د لمانځه دپاره 8 شرایط علماو ذکر کړي دي. احناف علماو هم ذکر کړي، نور علماو د قرآن او د حدیث په رڼا کې هم دا 8 شرطونه دي د چا دپاره د لمانځه دپاره. نو شروط د لمانځه اول څه شی دی د مخکې چې د کوم باب تیر شول بابونه تیر شول دا متعلق له طهارت سره. نو اول شرط د لمانځه دپاره څه شی دی طهارت دی، یعنی اودس کول دي. اول شرط اودس کول دي. دوهم څه شی دی استقبال القبله، مخامخ قبله ته ودرېدل. دا د چا نه دي دا د شروطو نه دي. که چا مثلا لمونځ وکړو بغیر د قبلې نه لمونځ باطل دی. یو خالي سهون او خطایي کارونه دي هغه جدا خبره ده. نو دوهم شرط د شروط د چا نه د لمانځه نه څه شی دی مخامخ قبله ته ودرېدل دي. دریم شرط وخت پیژندل دي. وخت پیژندل یعنی بغیر د وخت نه که چا مثلا د ماسپښین لمونځ په 10 بجې کې وکړو دا به کیږي نه کیږي ځکه وخت یې حاضر شوی. نو دریم شرط څه شول وخت پیژندل دي. ان قرآن کریم کې راځي وی لمونځ په خپل باندې څه دی په خپل وخت باندې فرض دی. دا درې شوله. څلورم شرط څه دی ستر العورت، عورت پټول. بیا په دې کې دا مسله یاد لرئ چې یو عورت د نارینه دی بل عورت دی زنانه دی. زنانه عورت چې دی د سر نه د ویښتانو نه نیولې تر پښو پورې ظاهر قدم، دا مخکې موږ خبره کړې وه دا ظاهر دی او دا باطن دی. یعنی قدم د ظاهر بم پټوي دا هم پکې څه دی په عورتونو کې حساب دی. د دې وجې نه شیخ الباني رحمه الله نه پوښتنه شوې ده نغې هم دا خبره کړې چې د زنانه څه دی ظاهر قدم که په لمانځه کې ښکاره شوله نو لمونځ باطل دی. اگر چې نور علماو لږ اختلاف په دې کې شته دی خو راجح کول دا معلومیږي چې د زنانه د ظاهري قدم به په لمانځه کې دم پټي وي. ویښتان به ټول پټي ویښتان دی عورت د زنانه نه دی سوا د چا نه سوا د مخ نه چې زنانه به مخ په لمانځه کې نه پټي وي. او دغه دوه ورغې وي دې ته کفین ویلی شي. د کفین به په لمانځه کې څه وي دا به لوڅ وي. که چېرته مثلا دغسې حالت وي چې نارینه تېرېږي پردي اجانب خلک تېرېږي نو بیا به مخ هم پټي وي. نو ستر العورت دا د فرایضو نه دی. نو د زنانه دپاره د سر د ویښتانو نیولې تر پښو ته قدمونو پورې ټول بدن به پټ ساتي. او د نارینه عورت د نامه نه لاندې شروع کېږي تر زنګونه پورې. دا د نارینه عورت. په دې کې بیا دا خبره بل حدیث کې راځي چې نارینه به اوږې هم ورسره پټوي بغیر د پټولو د اوږو نه. نو لمونځ به څه وي دا به باطل وي. دا بخاري کې یو روایت راځي. ما نه چا پوښتنه کړې وه د خارج نه چا سوال رالیږلی وه چې په هغه زیرپیرانیانو کې لمونځ کېدلی شي چې هسې دغه ته خو دا څه وایي چې لنډ دلته وسکټي ورته وایي که نه
او تسمیه ورته وایي. دغه زرپرانیانو کې د نارینه لمونځ نه کېږي، په د نورو کې کېدلی شي. نسل کوتا چې ورته وایي په هغې کې کېدلی، ځکه چې په هغې کې اوږې پټېږي، شانه او نیمقله چې ورته وایي، نو اوږې به سړی په لمانځه کې پټې وي د نارینه. ګر که د عورت نه دی، خو لیکن په حدیث کې دی هغه راغلی دی چې اوږې به پټې وي. نو ستر العورت شو. دا څو شوله؟ څلور. پنځم د ځای پاکوالی، ځای به پاک وي، په کوم ځای چې لمونځ کوي نو هغه به پاک وي. بدن پاکوالی چې بدن به پاک وي، او دارنګه د جامې پاکوالی، جامه به پاکه وي. او اتم نیت کول. نیتم کوم نیت؟ نیت مې کړی د زړه د اخلاصه، او مخ مې د کعبې شریف په لورې، او اقتدا مې کړی په دې حاضر امام بس. الله اکبر. دا بدعت دی، دا نشته په اسلام کې. فارسی کې ته ویل کې نیت کردم و نیت میکنیم فلان فلان، همین چیزا کله کې بدعت است. نیت د زړه شی دی. نیت ویل کې په عربی کې اراده القلب، د زړه اراده ته ویل شي. نو نیت دا هم فرض دی، خو لیکن په خوله باندې ویل، په ژبه باندې تلفظ په هغې باندې کول دا بدعت دی. بلکې د زړه اراده ته نیت ویلی شي. یو انسان را لګېږي، اوبه رااخلي، ځي تشناب ته اودس کوي، راځي جانماز اوروي، مسجد ته راځي، یا جانماز په کور کې اوروي او ودرېږي، دا ټول نیت دی د سړي د کات چې په جانماز ودرېدلو الله اکبر به وایي، نو دا نیت شو. نو دا اته شرایط شوله. د چا دپاره؟ د لمانځه دپاره. بیا لمونځ یو اهم رکن د چا نه دی؟ د ارکانو د اسلام نه دی. اسلام کې 5 ارکان دی، یو رکن پکې څه دی؟ لمونځ دی. نو لمونځ بیا په 14 کال د نبوت باندې پر شوی دی، په 14 کال باندې. او د دې په ترک سره قصدن یې سره قضا کوي، قصدن. نو راجح قول د علماو دا دی چې یو علی الدوام دی، یو کله کله دی، کله کله به کافر نه وي. علی الدوام چې څوک لمونځ قضا کوي او پرېږدي قصدن یې ترک وي، نو دا سړی بیا د اسلام د دایرې نه وځي، د کافر کیږي په دې باندې. نو دوهم رکن د اسلام نشولو. او په ابتدا د اسلام کې 2 رکعت لمونځ و، سفرن و حضرن. بیا وروسته په حضر کې زیات شولو، او سفر کې مغه باقی پاتې شولو. نو باب المواقیت، دا یو حدیث وایو، باب المواقیت، باب د بیان د وختونو د لمانځه کې. اول به وختونه ذکر شي، مخکې په شرایطو کې ذکر کړل د لمانځه دپاره وخت شرط دی، مواقیت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. وقت ماسپښین چې دی، اذا زالت الشمس، کله چې مائل شي الشمس المر، واوړي المر. د چانه؟ د وسط د اسمان نه طرف د مغرب ته. نو دا اول وخت د چا شروع شولو؟ کله چې المر په وسط د اسمان کې وي، د اسمان په وسط کې وي المر، دیتا دغه وخت مکرو وخت دی. چې څنګه د دینه د مغرب طرف ته مایل شي، نو چې کله لمر دغه نیمایي دی خوا ته روان شي مغرب طرف ته، نو سیوری هغې طرف ته ځي. نو دا اول وخت د ماسپښین شروع شو. آخر وخت کله دی؟ وکانه ظل الرجل کطوله، او وي سیوری د یو سړي کطوله په اندازه د قد د هغې. مثلا د یو انسان قد څومره دی؟ 1.80 یا 1.80 سانتی دی، 1 متر او 80 سانتی. نو بیا به دغه سیوری د انسان په خپل قد باندې شي. چې کله د انسان په قد باندې شوله، نو دا د ماسپښین آخري وخت دی. څنګه چې د یو چند نه واوښتله، 2 چنده شوله، 2 چندۍ ته واوړېدله، نو بس د ماسپښین لمونځ دا قضا دی. دغه نوره تشریح وروسته کوو. ما لم يحضر، تر څو پورې چې نه وي حاضر شوی وقت العصر، وقت د مازدیګر. و وقت العصر، او وقت د مازدیګر چې دی، ما لم تصفر الشمس، تر څو پورې چې نه وي زیړ شوی لمر. یعنی لمر په ابتدا یعنی 3-4 بجو کې یا 3:30 بجو کې لمر تازه وي، زیړوالی پکې نه وي راغلی. نو چې کله لمر زیړ شي، زیړوالی پکې راشي، نو د هغه وخت مکروهه ته خبره ورسېدله. و وقت الصلاة المغرب، او وقت د ماښام د لمانځه څه دی؟ ما لم یغب الشفق، تر څو پورې چې نه وي ډوب شوی، نه وي ختم شوی الشفق، هغه سوروالی. شفق بیا د علماو اختلاف دی چې شفق سوروالی ته ویل کېږي، سپینوالی ته، خو سوروالی دی. و وقت الصلاة العشاء، وقت د لمانځه د ماخستن د څه وخت نه شروع کېږي؟
د دغه وخت نه د غروب او شفق نه شروع شولو د وخت د ماسوتن او د ماښام به باندې تمام شو او د ماښام وخت د چانه شروع کیږي د غروب شمس نه چې څنګه لمر غروب وکړو لمر پرې وتلو د ماښام وخت داخل شولو تر چا پورې تر غروب شفق پورې غروب شفق چې څنګه وشو ماخستن وخت شروع شو نو آخري وخت کله ده ویلا نصف الليل الاوسط تنمایي د درمیانه د شپې دای لفظي معنی ده و وقت صلاه الصبح مطلب دا دی چې تر نیمایي شپې پورې د ماسوتن منځ د کیږي او هغه ته بیا نه کیږي و وقت صلاه الصبح او وقت د المانځه د سحر من طلوع الفجر کله چې طلوع الفجر وشي یعنی صبح صادق راوخیږي یو صبح کاذب دی یو صبح صادق دی ما لم تطلع الشمس تر هغه وخت پورې چې لمر نه راختل کله چې لمر راوختلو نو بیا د سحر منځ شو دام قضا شولو بل حدیث کې راځي والشمس بيضاء نقيه والمربا بيضاء سپین نقيه صاف او بل روایت کې راځي والشمس مرتفعه المربا څو دا به اوچت ولاړ وو نو په دې حدیث کې اوقات د پنځو منځونو موږ تاسو ته ثابت کړ د ماسپښین وخت د کله نه شروع کیږي کله چې زوال وشي او زوال نه دلته وس تشریح ته وګورئ ګوره یو هغه ملکونه دي چا چې جغرافیا ویل مکتب ویل هغه به خبرو پیږي یو هغه ملکونه دي چې د خط استوا په برابر پراته دي خط استوا باندې پراته دي نو د هغه په نصف النهار یعنی په نیمایي د ورځ کې اغلته فای زوال نوي د هر شي سیوره په خپل ځان باندې وي یعنی اخو ته سیوره اضافه نه لري څومره چې د خط استوانه ملکونه لري کیږي نو بیا په هغه وخت د چا کې د نصف النهار د نیمایي د ورځ کې لګون د سیوره وي لګون د سیوره وي د ته فای زوال ویل شي دغه فای زوال مثلا زب یو قلم کېږم دا وس قلم شولو وس که مثلا دې ته رڼا موږ ونیسو رڼا چې ورته ونیسو نو په داسې پورته نه ورته ونیسو پورته نه داسې ونیسو نو چې کله لمر په نیمایي د ورځ کې شي نو دلته لږ غوندې سیوره پیدا کېږي زموږ په افغانستان کې لږ غوندې دلته سیوره وي اوس د ماسپښین وخت به د دغې سیورې نه علاوه یو چند نیسو د دغې سیورې نه چې کومه په 12 بجو کې د هر شي سیوره وي هغه سیوره به ته وباسو نوره سیوره به د دې نه اضافه شروع کړو یعنی مثلا دلته لږ غوندې سیوره شته اوس دا مثلا قلم دی اوس دا قلم شولو د دې د لږ غوندې سیوره شته په 12 بجو کې اوس د ماسپښین وخت څه وخت نه شروع کېږي د دې وخت نه شروع کېږي چې څنګه ته موبایل د خواته روان سوکه نو دا قلم سیوره دغه خواته ځي چې لمر دغه خواته شي لمر چې دغه خواته شي نو د قلم سیوره هغه خواته ځي اوس به دغه سیوره چې ده دغه سیوره به موږ د قلم په اندازه نیسو مثلا د قلم د په 12 بجو کې دومره سیوره دلته شته دا به ته وباسو نو د قلم سیوره چې مثلا دومره اندازې ته ورسېدله یا دومره دغه اندازه شوله دا د ماسپښین آخري وخت چې د دې یو چند نه واوښتله بس د مازدیګر وخت شروع شولو دوه چنده شي نه دوه چند نه هغه د احنافو مسله دغه وروسته ذکر کوم نو دا د ماسپښین آخري وخت شولو چې څنګه یو چند پوره شوله د ماسپښین آخري وخت همدغه دی چې دو چندۍ ته واوښتله د ماسپښین مونځ څه شوله قضا شو امام ابو حنیفه رحمه الله دغه په مسله کې دا دی چې نه د هر شي سیوره چې دوه چنده شي یو چند خدا شو مثلا د قلم دی دا یو چند شولو بیا ونیسي دوه چنده بشي نو دا خو د مازدیګر وخت هم تیر شولو دی وی چې نه د ماسپښین وخت دی دا د احناف مسلک دی لیکن په دې کې د امام ابو حنیفه رحم الله نه شاګردان هم خلاف کړی دی امام ابو یوسف رحم الله امام محمد رحم الله وی چې دا قول د امام ابو حنیفه رحم الله خطا دی او رښتام د خطا دی د قول د جمهور علما مسلک د محدثینو قرآن او حدیث کې چې د هر شي سیوره یو چند شوله دا د ماسپښین آخري وخت دی چې څنګه د یو چند نه واوښتېدله د چندۍ ته شوله نو ماسپښین وخت ختم شو دا د ماسپښین وخت شولو د دغه وخت نه د چند
د اول چنه چې ووته د چندې ته نو بس د مازدیګر وخت داخل شو تر څو وخت پورې تر څو پورې چې په لمر کې زیړوالی نه راغلی اوس چې لمر زیړ شول او زیړوالی پکې راغی دا اوس هغه وخت اختیاري دی چې سړی به لمونځ کوي په هغې کې کله چې لمر زیړ شي نو لمر چې زیړ شول د لمونځ مکروه شو سړی ګناهګارېږي به د وروسته کولو باندې لمونځ یې کېدلی شي کوي سړی مثلا په هغه وخت کې لمونځ کوي چې مثلا لمر زیړ دی لمونځ یې کېږي خو لیکن سره د کراهیت او د ماښام لمونځ یا د ماښام وخت چې دی چې څنګه لمر سترګه هلته غروب وکړي ټیټه شي کته شي نو د ماښام وخت شروع شولو تر چا پورې ما لم یغب شفقو تر څو پورې چې هغه سوروالی نه وي ختم شوی دا بیا وروسته د ماښام نه د اسمان په کنارو کې یو سوروالی راځي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي سپینوالی دی د جمهور علماو چې د سوروالی دی نو چې هغه سوروالی په اسمان په کنارو کې ختم شي نو بیا د ماخستان وخت شروع شي ماخستان وخت بیا د دې وخت نه شروع شوله تر چا پورې تر نصف اللیل پورې دام د احنافو مسله ده هغوی وایي چې نه تر سحره صبح صادق پورې د ماخستان لمونځ اوږدېږي لیکن راجح کول جمهور علما دا وایي چې نه د ماخستان لمونځ شروع کېږي د هغې وخت نه د غروب شفق نه تر نصف اللیل پورې نیمایي د شپې چې شوله دا آخري وخت یې شوله نو د نیمایي نه د شپې نه اخواته که چا لمونځ کولو نو دا به د نیت د قضایي کوي لمونځ یې قضا شوی دی او وخت اوس نه اوس به د موبایلونو کې شته دي شاید مثلا اوس 12 او مخکې ما کتله و 11:15 دقیقې داسې اندازه کې هلته ښیي که نه نو چې شپه اوږدېږي نو دا وخت هم ورسره اوږدېږي او که چېرته شپې لنډېږي نو دا لنډېږي ورسره مثلا په ګوړي کې شاید مثلا په 15 باندې قضا شي داسې اندازه کې به وي کومې خواته ځي 12 نه رسېږي ښه بیا نصف اللیل به کوم وخت نه شروع کړو نصف اللیل مسله یاد لرئ نصف اللیل چې د غروب شمس څنګه لمر پرېوځي د دې وخت نه څه شروع کېږي شپه شروع کېږي نو د دغه ځای نه به سړی حساب ورته کوي د کوم وخت نه د ماخستان د وخت نه بلکې د غروب شمس نه د ماخستان یا داسې شپه شروع شوله نو د شپې ته نیمایي پورې د ماخستان لمونځ کېږي هغه خواته بیا لمونځ نه کېږي اگر چې په دې کې ما ته وایي چې د علماو اختلاف دی خو لیکن راجح قول دا دی چې حدیث کې صراحتا غلي دی نصف اللیل پورې نو دا قول شوله او د سهار وخت چې دی هغه ته صبح صادق پورې دی دلته یوه بله مسله دغه دا ده چې یو صبح کاذب دی یو صبح صادق دی کاذب دی ته ویلی کی چې د مشرق د طرف نه رڼا د لیوه فارسی کې ګور ورته وایي د ګور د لکۍ په شان ته دغسې راځي د رڼا او صبح صادق دا دی چې رڼا دغسې هغه شرقن او غربن په د اسمان په کنارو کې خوره شي شمال او جنوب شمال او جنوب دا په دې طرف باندې څه شي دا رڼا خوره شي نو دا صبح صادق دی نو د صبح صادق نه وروسته د سحر لمونځ دا شروع شوله یو وخت شروع شوله تر چا پورې تر طلوع شمس پورې چې کله لمر راوخیږي لمر ختلو سره لمونځ د سحر څه کېږي قضا کېږي بیا دغه وخت د دې نه وروسته بیا تر ماسپښینه پورې دغسې اضافي وختونه دي بعض علماو د حدیث نه استدلال کړی دی دا څوک چې وایي چې مثلا د ماخستن لمونځ تر سهاره پورې دی وي تفرید هغه چا کړی دی چې هغه ویښ پاتې شوی دی یعنې ویده شوی نه دی دا حدیث ده حدیث که مفصل وایم وخت کم دی نو تر هغه وخته پورې چې مثلا د بل مانځه وخت ورباندې راشي نو د بل مانځه وخت ورباندې راشي وي دنه معلومه شوله چې د ماخستن لمونځ ته چا پورې دی تر سحره پورې دی لیکن دا خبره ضعیفه ده وجه ده موږ داسې اعتراض په باندې کوو مثلا که دا خبره موږ ومنو د حدیث خو اگر چې ضعیف دی او چې صحیح شي نو مطلب یې دا نه دی لکه دوی چې باید وي که داسې شي نو اعتراض پې دا دی چې د سحر لمونځ باید تر ماسپښینه پورې وشي لیکن هلته د سحر لمونځ ته څه وخته پورې کېږي تر طلوع شمس پورې کېږي نو دا 15 اوقات د لمانځه دپاره په صحیح حدیث کې ذکر شول او د دې نه وروسته د مازدیګر خبره ده هغه به انشاءالله د راتلونکي حدیث سره په هغې کې به انشاءالله نور تفصیل او وضاحت انشاءالله په راتلونکي درس کې وایو وبالله تعالی التوفیق